رانالدونکو سلام وخت مو بخیر. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال بای په افغانستان کې په تیرو څه باندې 2 کالونو کې شاوخوا 13 نوو رسنیو چې ډیری یې غږیزې دي فعالیت پیل کړی دی. نوموړی بای د اسلامي امارت له واکمنېدو سره د 15 او 13 ترمنځ بېلابېلو رسنیو له اطلاعات او فرهنګ وزارت د فعالیت جوازونه اخیستي دي چې ډیری راډیوګانې دي او د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې خپل نشرات پیل کړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او لازمه بودیجه ورته ونه رسیږي له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. د دې پروګرام اجرایي مشر بیلي چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 15 کلن تاریخ کې د بودیجې له بېساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې آن همدا اکتوبر میاشت کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ټرافیک عمومي ریاست وایي چې د کابل ښار په 26 څلورلارو کې ټرافیکي څراغونه او سیګنالونه نصب کیږي. د دې ریاست په خبره چې هڅه کوي د ښاریانو لپاره غوره ښاري نظم رامنځته کړي او له ټرافیکي ګڼې ګوڼې څخه مخنیوی وکړي. د فراه ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست وایي چې د دې ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د 8.8 میلیون افغانیو په ارزښت د پاکو اوبو د یوې شبکې رغنیزې چارې پیل شوي دي. د چارواکو په خبره چې دغه شبکه به د 4 میاشتو په موده کې ورغول شي او له هیواد څخه بهر دا چې د هند ولسمشر نریندرا مودي بیلي چې کابینې په ولسي جرګه او ایالتي اسامبلې کې ښځو ته د 1/3 برخې څوکۍ د ورکړې مسوده تصویب کړې ده. دا د نن ورځې مهم خبرونه.